بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت ما همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته امین عزتمندو نن دی نوی او خاص وظیفه سره زستاسو مخکې حاضر یم زما عزتمندو دا نننه وظیفه داسې وظیفه ده چې تقدیرونه بدلی او دا تقدیر د الله جل شانه له طرف نوي په دې باندې مضبوط ایمان ساتل پکار دي چې څه هم دي دا ټول د الله جل شانه له طرف نه دي نو په دې باندې ایمان نوړل دا فرض دي او لازمی دي زما عزتمندو تقدیر په دوه قسمه باندې ده یو هغه تقدیر ده چې هغه اډو بدلیږي نه چې څنګه ده څنګه مقرر شوی ده هم هغه شانته ده او پای کې بدلون ناراضي بل تقدیر زما عزتمند الله جل شانه بدلی یعنی دویم تقدیر هغه ده چې هغه الله جل شانه بدلی او دغه تقدیر په دعاګانو سره الله جل شانه بدلی یو سړی د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړي په اخلاص سره دعاګانې قبول شي نو الله جل شانه د په ژوند کې عظیم الشان انقلاب راولي او تقدیر الله جل شانه بدل کی یا زما عزتمندو څوک مور او پلار سره ښه سلوک کوي رشتہ دارو سره ښه سلوک کوي نو د دې په ذریعه سره د دې په وجه باندې الله جل شانه د په تقدیر کې بدلوالی راولي د په عمر کې الله جل شانه برکت اچي د په کور بار کې الله جل شانه خیر او برکت اچي د په رزق کې مال او دولت کې الله جل شانه برکات را نازلای او د دین علاوه زما عزتمندو یو کس ظلم کوي زیاتی کوي نو الله جل شانه په هغه باندې د رزق تنگسیا راولي اوس به زما عزتمند استاسو په ذهن کې دا خبره راځي چې یاره فلانې کس ته هغه ظلم او زیاتی کوي زناګانې هم کوي او نور فسق او فجور هم کوي او بیا هم خوشاله ګرځي را ګرځي او خوشاله ژوند تیری نو زما عزتمندو د دې مطلب خدا نشو چې دا کس د الله جل شانه خوخته بلکې الله جل شانه دته مهلت ورکوي الله جل شانه دی ګوري الله جل شانه په د باندې ازمایش راوسته دي دی به ضرور الله جل شانه په خپل کرتبونو کې رانیسي بهر حال زما عزتمندو کتا سو خپل قسمت بدلول غواړي خپل تقدیر بدلول غواړي نو دا ډیر زیات مجرب او ډیر زیات آسان ترين عمل دی ان شاء الله تعالی دا به تاسو ته ډیر زیاته فائدہ درکړي زما عزتمندو د ویډیو شروع کې دونه مخکې تاسو ټول ناظرین او سامعين په خدمت کې دا درخواست ده چې تاسو اسه هم ویډیو ګورئ په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل مله تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نه برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ول نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ الی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغه اجازه راکړې ده د دین علاوه زما عزتمندو زما د حوصله افزایی د لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شان نور خپل الفاظ تاسو منشن کوي لیکي د لپاره چې مال حوصله افزایی ملاويږي او نور ډېر خپل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم زما عزتمندو یو کس ته هغه بل بچیدار ده مزدوری کوي خو پاغه باندې گزاره نکېږي هر ټیم پریشان وي خرچه ډېر زیاتی وي نو زما عزتمندو دې کس ته پکار دي چې د وظیفه دیو کې ان شاء الله تعالی الله جل شانه ورته پر رزق کې فراخي راولي یا زما عزتمندو یو کس ته علا علاج بیمار ده هر قسمه ډاکټرانو لړو او هر قسمه دوايانې او خوړې خو لیکن هغه بیماری خکېږي نه دوايانې خوري او خکېږي نه نو زما عزتمندو دا وظیفه دی او کی په وو باندې شوف کې او دس کې ان شاء الله تعالی الله جل شانه ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کی
یا زما عزتمندو داسې یو کس دی چې داغه د سرمنې بیماری ده یا پاغه باندې خارخ وغیره ده یا دانه وغیره دي سپونه ده هر څه چې وي زما عزتمندو کله چې تاسو دا وظیفه کوي پوره توجه دیان سره او چې کم ځای کې دغه بیماری پاغه باندې شوف کوي ان شاء الله تعالی کریم رب ضرور به ضرور تاسو ته د دې بیماری نه نجات در نصیب کوي. خو زما عزتمندو د وظیفې نه مخکې دا خبره یاد ساتئ چې دا وظیفه به تاسو 11 ورځې په مخه باندې جاری ساتئ. یعنی د جمعرات تر ورځې نه به دا تاسو شروع کړئ او 11 ورځې به دا تاسو جاری وساتئ. د دې نه علاوه زما عزتمندو تاسو خپل مقاصدو کې کامیابی غواړئ، خوشحالي غواړئ، په ژوند کې خیر او برکت غواړئ، د زړه سکون غواړئ، خپل تقدیر بدلول غواړئ، نو د عظیم الشان عمل تاسو ښه توجه دیان سره تاسو وکړئ. او زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. طریقې دا د زما عزتمندو چې د ټولو نه مخکې به 3 پیرې تاسو درود شریف ووایئ. کله چې مو درود شریف ویلو نو بیا به صرف یو ځل یو پیره به تاسو سورۃ الفاتحه ولولئ. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم وللضالین آمین پورې به تاسو ولولئ. د دې نه پس به زما عزتمندو سورۃ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك دا به تاسو 3 پیرې ولولئ. د دې نه پس به زما عزتمندو بل سورت مبارکه ده سورۃ القدر چې مختصر ترین سورت مبارکه ده دا به تاسو 11 مرتبه 11 ځله به تاسو ولولئ او بیا به اخره کې 3 پیرې درود شریف ولولئ. نو زما عزتمندو کچری تاسو د خپل مقاصدو د پاره په خپل خواهشاتو کې د کامیابی د پر حاجتونو پوره کېدو د پر خیر او برکت ته پر زړه سکون د پر د تقدیر د بدلولو د پر تاسو د وظیفه کړی وي نو د الله جل شانه نو بیا د دې په باره کې دعاګانې وغواړئ او سوال وکړئ. زما عزتمندو کچری تاسو د بیماری په باره کې د وظیفه کړی وي نو تاسو ته چې ما مخکې کومه طریقه ذکر کا پاغه طریقه باندې به تاسو دا عمل وکړئ چې په بو باندې به تاسو شوف کوي او بیس کوي 11 ورځې په مخه باندې به دا عمل کوي. یا تاسو د سرمنې بیماری وي سپونی وي خارخ وي یا بل څه بیماری وي سکن بیماری وي نو پاغه باندې تاسو دا شوف کوي یا ملهم وغیرہ وي پاغه باندې تاسو شوف کوي او هغه چې کوم بیمار زوی وي پاغه باندې تاسو لګوي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه تاسو په ژوند کې امن او سکون راولي او دا دومره بهترینه کامیاب وظیفه ده. ان شاء الله تعالی د دې برکات او ثمرات په تاسو په خپل باندې محسوس کړئ. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مډه زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپل دوستانو سره شیر کړئ ځکه چې زما عزتمندو د نیکه خبره خورول او شیر کول دا صدقه جاریه وي. ملاویږم متاو سره بل ویډیو کې بلې وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ. دلوي الله پامان.